الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ اسراء پلسم سپارہ آیت نمبر 23 او 24 تلاوت کو رب العالمین دے مالا پدے آیتینو مبارکینو کریمینو باندے دا حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي
رب کریم ارشاد فرمای وقضى ربک او فیصله کړي د ربستا الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ د هیڅ الا ایاه مگر صرف د هغه یو الله عبادت کوئ وبالوالدین احسانا او د خپل مور او پلار سره احسان کوئ خېګړه ور سره کوئ اما یبلغن عندک الکبر کچره اورسیږي په موجودګۍ ستا کې په زندګۍ ستا کې بوډاوالی ته احدهما یو د هغینا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو موایت هغوی دواړو ته کلمه د اف ولا تنهرهما او مرټه هغوی دواړه وقل لهما قولا کریما او وایا دواړو ته خبره نرمه خبره ور سره کوا واخفض لهما جناح الذل او خطلرا د پاره د دواړو وزر خپل د عاجزۍ من الرحمه د رحمتنا وقر رب ارحمهما او دا غي د پاره داسې دعا غواړه چې اے رب کریمه پاغي دواړو باندې رحم وکړه لکه چې څنګه په ما باندې په وړوکوالي کې دای رحم کړي دی او زما پالنه کړي دا د آیاتینو مبارکینو نظمن ترجمه ده الله رب العزت د بچی پیدا کولو والا دی بول څوک د هغه بچی پیدا کولو والا نشته چې انسان له بچي ورکی لیکن د هغه د پاره مور او پلار ظاهر ذریعہ جوړ کړی دا د دې وجه نه په ډیرو آیاتونو کې د الله رب العزت د حقوق سره سره د مور او پلار حقوق ذکر شوی دي په حدیث مبارک کې دي حضور مبارک فرمای هغه سړی خاور شو چې هغه ته مور او پلار ملاو شو او د هغوی په خدمت باندې د انسان جنت حاصل نکړو حضور مبارک فرمای وی دغه انسان خاورش او په بل حدیث مبارک کې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې جنت دا د مور د قدمونو لاندې دی یعنی د مور په خدمت باندې انسان ته جنت ملاوي جزاک الله خیر الله رب العزت اول په دې آیت کریمه مبارکه کې خپل حق بیانول داغه حکم کوي چې بندگانو زمانه علاوه د بلچا عبادت اون کوي ابن ابي حاتم کی دی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه چې کلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امیر جوړ کو او علاقه ته اولې ګلو نو چې کلا ورسیدو نو اول کې خطبه اول واستو پاغه کې د رب العالمین حمد او ثنا ویلا او داغه نه پس خلکو ته عرض کړي چې اے خلکو ز تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د طرف نه را لېږلې شوی چې تاسو د هیڅ عبادت مکوئ دا یو الله عبادت کوي او هغه سره څوک شریک جوړ نه کوي او دغه پس دویمه خبره معاذ رضی الله عنه مبارک دا کوي چې د خپل مور او پلار سره خېګړه کوي او زه بس تاسو د خیر خواهی داغه خیر خواهی وکوم کوتاهی په پکې نو کوما او مونږه ټول بچ کم دی دغه رب العالمین طرف ته زو هغه مونږ خپل طرف ته راغواړي او به بیا د جنت فیصله کیږي او یا به د دوزخ فیصله کیږي نو یا به جنت کې درته مقام ملاو شي یا په جهنم ته ورشي چې داغه نه پس به د انسان راوتل نشته او نه بچاته مرګ راځي نو دویمه خبره معاذ رضی الله عنه مبارک په دغه روایت کې دا وکړه چې تاسو د مور او پلار سره خېګړه کوئ او کچرته غي بوډا والی ته ورسیدل او ته ژوندې وي او تا ته چرته استغس پورا خبرو کا نو رب کریم فرمای چې هغه ته اوف قدر موایا مور او پلار سره خېګړه کول یو پجوند کې دی او یو د مرګ نه پس دی یو دینی خېګړه دا او بل دنیاوی خېګړه دینی خېګړه دا د کچرته د انسان مور او پلار کافران وي نو دا ورته د اسلام دعوتو کی
که اسلام قبول کو نو دا ور سره تا خېګړه وکا دینی او که چرته هغه مؤمنانو او وفات شول نو دا غید سره د مرګ نه پس خېګړه دادا چې ته په هغه باندې جنازه وکي ګور کفن وکي او هغه ته دعاګانې کې او خیراتونه او صدقې ورپسې کې دا مور او پلار سره د مرګ نه پس خېګړه د چې انسان ور سره کوي او په ژوند کې حد تر وسه پورې به انسان خپل مال هم لګي او خپل جان به هم استعمالي او د مور او پلار خېګړه بکي په بوډاوالي کې مور او پلار خدمت ته ډېر محتاج وي اکثر خلک چې کوم دی هغه د مور او پلار نه په بوډاوالي کې تنگ شي ځکه په بوډاوالي کې د انسان دغه سوچ کار پری دی هوش کار فری دی هغه خبره بکای هغه عادتونه بکای چې هغه به ماشومان کوي نو په دغه وجه د دن خپلوان تنگ شي نو داسې کول نه دی پکار څنګه چې تاسو سره په ماشوم توپ کې زړه چولې دغه شانته بته د مور او پلار سره په بوډا توپ کې چې کوم دې زړه چي او دغه په خدمت باندې بته د رب العالمین نه جنت غواړي هغه سره چې خبره کې نو ډېر په عاجزۍ باندې ور سره خبره کې او کچرته د انسان نه داسې خطا وشي پتنګ زړوالي باندې چې مور او پلار دی او ډېر تنه تنگ شوی خو لیکن زړه کې دا راشي چې دی باندې الله خفقيږي نو د رب العالمین نه دغه په بارک استغفار او غواړي دعا دی غواړي نو رب العالمین بخون کې او مهربان ذات الله رب العزت به معاف کی حضرت سعد بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک وای امام طبرانی رحمت الله علیه دا حدیث راوړی د مبارک وای چې زما خپل مور سره ډیر محبت او ما به دا غیر ډیر زیات خدمت کولو خو لیکن چې کله رب العالمین ما ته د دین رڼا راکړه اسلام را تراکړو ایمان را کې راغې نو ما سره د ما مور غوسه شو او ما سره الټه شو په بدو شو را سره چې دا تا نوې دین د کوم زین راوړې ده د خپل پلار او د نیکو یعنی کوم چې مشرکانو دا غي دین تا ولې پرې خو او اسلام دې قبول کو ته اسلام پرې کړه کني نه زب خوراک سکاک پرې د مو پدا سه حال کې بزمړه شم حضرت سعد بن مالک رضی الله عنه مبارک وای چې ما خو دین اسلام پرې نه خودو لیکن زما مور خوراک او سکاک پرې خودلو خوراک سکاک به نه کولو تر دې پورې چې دغه حالت دونه خراب شو چې مرګ ته ور قریب شو او د هر اړخ نه په مشکلاتو کې راګیر شوم هغه زمانه را تصور اور شو او خلکو براته ویل چې دا د خپل مور قاتل دی ځکه مور سره بد کوي او اسلام نه پریدي نو دا د خپل مور قاتل دی وې زه ورته بیا راغلم ورز مې وکړو چې مورې ته ما ته ډېره ګرانه د خپل ځان نه راته ګرانه خو لیکن د دین اسلام نه راته زیاته ګرانه نه په الله باندې مې د قسم وي دا خو ستا یو روح دی چې ستا د بدن نه بوزي که ستا سل روحونه شي او یو په دې تند او د لوګي په حالت کې ستا د بدن نوځي او سل واړه ختم شي وې قسم په الله ک دین اسلام پرېدو دا نه پرېدو حضرت سعد بن مالک رضی الله عنه مبارک وای دا آیت کریمه مبارکه تلاوت کو وان جاهداک علی ان تشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنيا معروفا رب کریم فرمای کچره والدین ستاسو ته پدا سے خبره باندې دعوت درکې چې باغې کې رب العالمین سره برخداران جوړول دین اسلام نه پتاسو اوړی نو تاسو هغه خبره ممنئ باغې کې د مور او پلار نافرمانی مکوئ ولیکن رب العالمین دا سے ونه فرمایل چې خېګړه ور سرم پرې دی نه مور او پلار کې د مشرکان هم وی بهم رب العالمین حکم کوي چې په دنیا کې بد د غي سره نیکې نه کې او د غي خدمت بکې حضرت معاذ حضرت سعد بن مالک رضی الله عنه مبارک وای وې ما چې دا خبر او کړل بس زما مور دا غینه مایوسه شوله او خپل خوراک سکا کې چې کم دې شروع کو چیرې بس دما دا بچي خواسین راوړي او زما کوم تکلیف می چې پزان تیر کو نو هغه دې ته څه फायदा ور نکړه اگر که د مبارک باندې ډیر خدمت او خدمت کولو لیکن دغه خبره اون منله ځکه پاغه کې د رب العالمین نافرمانی پرتوا نو د مور او پلار په هر حال کې به انسان خدمت کوي او خبره به مانی لیکن هغه خبره چې پاغه باندې رب العالمین ناراضه کیږي پاغه کې بچ کم دې د مور او پلار تابعداري نه کوي بیا علماء کرام بیانای چې په احادیث مبارکاو کې د مور حق د پلار نه زیات دی هغه ولی
وې ځکه چې مور دا بچی په خپل ګډه باندې نه لس میاشتې ګرځولې وي یو دغه تکلیف چې کم دی مور برداشت کړي وي او دویم د پیدا کېدو نه پس مور دی بچی ته 2 کالو پورې پي ور کوي او دا غي سره دومره مشقتونه هغه نه معلومیږي چې خځه ته سونه مشقتونه او تکلیفونه دا غي سره رس خپل بچی سره خپل آرام به آرامه کړي وي هغه خپل بچی په خوا کې ځان ته ود کړي لیکن مور ډډ نه لګي دا سينه کوي چې سينه بچی مې را پاسي د چا د پاره د بچی د پاره د دې د پاره علماء کرام فرمایي چې د مور حق هغه د پلار نه زیات ته انسان لپاره دي چې د مور حق هغه ډیر ادا کوي او دا غي ډیره تابعداري وکي په سوره لقمان کې رب کریم مونږ او تاسو ته حکم کوي ووصينا الانسان بوالديه رب کریم فرمای مونږه انسان ته حکم کړی دی وصیتم کړی دی د مور او پلار سره په خېګړې کولو پنه کوي کولو ولی پایت مبارک کې رست راضی انشکر لی ولی والدیک د دې د پاره چې انسان زما شکر هم وباسا او د خپل مور او پلار شکر هم وباسا زما شکر پدې وباسا چې یو میرا پیدا کې صحیح سمټ می دغه تنگ لارا ثم السبيل يسر دغه تنگ لارا درته الله آسان کا او پاغه تنگ لارې باندې دنیا تراغي دغه شکر وباسا لا صحبت مات نشو دویمه دا ځواني درته در نصیب کا ځواني کې وعده درته درک بال بچ درته درک نو په دغه باندې د الله شکر وباسا او د مور او پلار په دې شکر وباسا چې په وړوکوالي کې تاسو سره ډېر مشقتونه برداشت کړي ډېر تکلیفونه در سره برداشت کړي نو د مور او پلار خدمت کوه او دغه شکر کوه او په ډېر نرم مزاجه د مور او پلار سره ملاويږه او دغه سره خبرې اترې کوه حضرت ابو عبدالرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک وای چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پوښتنه وکړه چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه کم یو عمل رب العالمین ته زیات وخت او پاغه باندې الله خوشحالي وې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته او فرمایل چې مونږ په افضل وخت کې ادا کول دا الله رب العزت ته ډیر وختي الله په ډیر خوشحاليږي وې ما بیا ارزو کده الله رسول د دینکم د دینه پس کوم یو عمل غوړه ده وې رسول الله مبارک فرمایل بر الوالدین د مور او پلار سره خېګړه کول پدې باندې الله ډیر خوشحاليږي وې ما بیا ارزو کده الله رسول ثم ايد دینه پس کوم یو عمل غوړه ده وې رسول الله مبارک فرمایل الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول دا رب العالمین ته ډیر وخت او بهتر دي ګوره په دې حدیث مبارک کې جهاد رستو شوی دی او د مور او پلار حقوق هغه وړاندې شوي او د مور او پلار حقوق نه به وړاندې د الله رب العزت حقوق پکې بیان شوي دي اول به انسان د الله رب العزت د حقوق خیال ساتي داغه بندگی وکي او هغه سره سره به داغه نه پس به د مور او پلار سره خېګړه کوي دلته کې د جهاد نه وړاندې ولې د مور او پلار خدمت دا ځکه چې جهاد په دوه قسمه دی یو فرض عین وي او بل فرض کفایي وي کله چې جهاد نفلی وي فرض کفایي نو پتا باندې د مور او پلار خدمت لازم او ضروری دی او هغه د باندې فرض نه دی نن سبا داسې خلک روتی دي په کلی کې هغه وایي چې دی په جهاد کې وی حدود نشته دی وې کپ افغانستان کې یا په امریکا کې جهاد دی او پتا باندې فرض عین دی وې ته به د کور ازي اول تک به جهاد کې نو چې کله فرض عین شو په اسلام کې د حدود ختم کړ نو به خو په زنانو باندې هم جهاد فرض عین دی کنه سره پسړو باندې جهاد فرض عین دی دلته کلی نه ټول خلک چې کم دی داسې بعض خلک چې هغه بوزي او چې به راشي بس به دغه حالات خراب وي به پکور کې مور او پلار سره جګړه او پکندي کې او د امام سره او گاونډینو سره جنگ جګړې شروع وي ولې وې دا ټول کافران دي وې د جهاد نه کوي الګه چې جهاد در باندې کله عین شو به میدان ته وروزه علماء کرام فرمایي چې کله جهاد فرض عین نوي تب په هغه وخت د مور او پلار نه پښتنه کې او دا غونه به اجازه اخلي کومور او پلار د اجازه در کو جهاد ته ورشه او کومور او پلار د اجازه در نه کو به جهاد ته نشتلې او چې کله فرض عین ده پتا باندې را او کافر در باندې حمله وکا په دغه وخت کې بیا د مور او پلار نه اجازه غوښتل نشته لکه څنګه چې په مانځ کې د مور او پلار نه اجازه غوښتل نشته دغه شانت په جهاد فرض عین کې بیا د مور او پلار نه اجازه غوښتل نشته نو په دې حدیث مبارک کې د مور سره د خېګړې کولو تاکید بیان شوی دی چې د الله نه پس حق هغه د مور او پلار دا چې انسان
د خپل والدینو سره خصلو کی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله چې هیڅ یو بچي دا د خپل پلار بدله نسی خلاصوله مگر په هغه صورت کې چې د پلار غلام وي او د آزاد کی واخلی او آزاد کړي په دغه وخت کې چې کوم دی دغه بچي د خپل پلار د بدلی هغه حق خلاصول شي. په دلته کې دوه مذهب دي. اهل ظواهر وای چې پلار به اغستل شي چې کله دا غلامو وی بیا به آزادول شي او جمهور فقها علما وای چې نه د پلار اغستلو سره پلار آزادول شي. ذکر ترمذی شریف حدیث تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې کوم یو سړی د خپل ذی محرم مالک جوړ شنو هغه آزاد شي. دلته کې چې کوم فار اغلی د فیوغت کهو به بدا آزادول شي. علما فرمای دا فاچ راغلی دا پاره د سبب راغلی دا سببیه ده، یعنی په سبب د اغستلو سره پلار آزادیږي، یعنی د پلار حق نه ادا کیږي. یو بچی د پلار حق نشي ادا کوله مگر په هغه صورت کې چې د پلار غلام وي او د واخلی او آزادی کی. دا خبره ولی حضور مبارک فرمایلی ده د دې د پاره چې دا بچی نشو او دا دنیا ترالو د وجود قائم شو پیدا شو نو د پیدا کولو د پاره او دنیا ته دراتلو د پاره پلار سبب جوړ شوی دی. نو د پلار دا کېدی دی دا نش پیساب دی مړ دی نو دا زوی را اولګي د پلار را خلاص کو په دغه وجبان وي دا زوی دا د خپل پلار حق هغه بدلا خلاصول شي په دغه صورت کې چې د پلار غلامو او د آزاد کو. نو په دې حدیث مبارک کې د پلار حق بیانېږي چې تاسو پلار سره نیکیو کوي کاغه غلامی هغه واخلا او هغه آزاد کا. بل حدیث مبارک کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ارشاد وکړو چې رب العالمین کله مخلوق پیدا ک او دا غي د پیدا کولو نه فارغ ش نو پدې کې هغه شیزونه چې هغه په حواس خمسه سره نشي معلومی دي هغه هم پیدا کړ. نو هر یو شی ته خپل شکل او صورت ورکو. نو پدې کې د صلی رحمت ته هم یو شکل او صورت ورکو او د خبرو اترو طاقت پکې رب العالمین واچولو. صلی رحمی رشتہ داری خپل خپلوانو سره د مور او پلار سره تعلق وی چې کله دا قدرت دا وی رب العالمین ته عرض کوي رب کریم زه خود پیدا کم ولیکن دا سینې چې خلق زما خیال نه ساتي او ما کټ کوي او دا به اسنه چې زما حق نه ادا کوي. وی چې رب العالمین د دې صلی رحمت دا عرض واورید نو رب العالمین ورته او فرمایل آیت په دې باندې نه خوشاليږي هاغه څوک چې هغه ستا خیال ساتي یعنی صلی رحمی رشتہ داری قائم ساتي هغه به زه د خپل رحمت سره جوړ کم د خپل رحمت سره به یوځای کم او هاغه څوک چې هغه تا پریدي تا کټ کی رشتہ داری کټ کی رب کریم فرمایي چې دغه انسان به د خپل رحمت نه مایوس کړم د خپل رحمت نه به لری کم. ګوره دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو تعلیم راکې کیږي خپل خپلوانو سره د مور او پلار سره انسان چې رشتہ کټ کی رب العالمین د خپل رحمت نه لری کی خپل رحمت نه کټ کی. شیطان ته شیطان ولې وای شیطان ته شیطان زګه وای چې دا رب العالمین د خپل رحمت نه لری کړی دا نو چې د رحمت نه لری شو نو شیطان شو نو چې تم د رحمت نه لری شو او شیطان هم د رحمت نه لری شوی دی نو فرق څه شو؟ نو ته انسی شیطان شو او هغه جنی شیطان شو. نو ځان له به شیطان نه جوړه انسان به جوړه او په انسانانو کې به بیا اشراف انسانان د ځان نه جوړوي د خپل سره به خپلوي قائم ساتي او هغه سره به رحمدلی کوي مور او پلار سره خپل خپلوانو سره. بیا حضور مبارک او فرمایل ک چرستا سو خوخوي نو دا آیت کریمه مبارکه اول ولای فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم یعنی اے منافقان تاسو نه عجیب نه ده کچره تاسو حاکمان جوړ شوي اختیار درته ملاو شو نو تاسو په پزماکه کې فساد جوړ کړي فساد په پکې خور کوي او خپل والین بکټ کوي هغه به ماته کوي. اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واغمى ابصارهم. حضور مبارک فرمای چې رب العالمین دا سے فرمای چې دغه خلق څوک چې خپل والین کټ کی دغه خلق وانه د رب العالمین لعنت ده. رحمدلی کټ کی
هغه رشتہ داری کټ کی د مور او پلار سره د خپل خپلوانو سره دغه خلق د رب العالمین د طرف نه لعنتیان دي او دا غي سترګې ړندې کې او غوګونه ولا کانه کی دانه چې س اوري نه یا وت سخکاری نه بلکې مقصود د حدیث دا ده چې هغه په دغه وګونو باندې حق نه اوري او په دغه سترګو باندې حق نه وي قران مجید به مخه ته پروت وي احادیث مبارکه به مخه ته پراته وي لیکن کومه خبره چې په حدیث او په قران کې ذکر وي هغه له بدا سے په بل طرف باندې راتاو شي او انسان ته بنده ته بداغه هغه مطلب غلط بیان کی سر ما سره دلته کې یو لګیو حاجی صاحب وی یاره جی مونږه مشکات شریف پڑھاو جمعات کې او بس لوګون ته پاتې دی اختتام ته رسول ہے وی یاره جی زمونږ د مولا داسې سچل ول کوي مې څنګه وی مشکات شریف کې خدا حدیث تا چې کله جنگ بدر کې کافران مردار شول وی حضور مبارک هغه کافرانو ته ولاړ دی او هغه ته خبرې کوي نو عمر رضی الله عنه مبارک وتوای چې قربان دی اوري وی حضور مبارک وتو فرمایل چې او اوري ستانه خوري لیکن ویل نشي کوله وی هغه به دا دغه پکې بیان کا توجیه چې دا خو د حضور مبارک معجزه وا هغه اورول شي دا دغه په معجزه باندې کافران اوریدل او زما اوستا خبرې نه اوري نو ما خدا به دغه آیت نه استدلال کوي وی او کنه وی قران کې آیت ته دغه نه استدلال کوي انک لا تسمع الموتى بشک مړې نه اوري نو انک لا تسمع الموتى مدا مطلب دی چې بشک مړې نه اوري انک بشک اے پیغمبر علی السلام مبارکا لا تسمعون شي اوروله الموتى مړی ته تین شي اوروله نو دا خو زمونږم عقیده ده اورول کیږي دا خو د رب العالمین په قدرت سره کیږي انسان ادری تلاړ چې حضور مبارک فرمای تاسو په مقبره باندې قبرونو باندې سلام اچوي السلام علیکم یا اهل القبور خاوندان د قبرونو په قبرونو کې ژوندۍ کړه هر انسان د خپل مرتبه سره ژوندې دی کافرم ژوندې دی کته وی چې نه کافر او مسلمان دواړه یو مرتبه ده نو به پکې فرق څه شو حضور مبارک دې الغیاذ بالله د کافر سره یو ځای کو کافرم ناوري او حضورم ناوري الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله جی بس دا ناوري څنګه ناوري حضور مبارک فرمایي زه په خپل اورم د جمعې په شپه باندې د جمعې په ورځ باندې زه په خپل اوریدل کوم څوک چې په ما باندې درود شریف وای نو دا سه خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه آیت کریمه مبارکه دغه په تشریح کې په تفسیر کې چې دغه خلکو الله رب العزت سترګې ړندې کی سوتنخ کاری او غوګونه ولړاند کی باغې باندې به حق ناوري نو په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته د صلح رحمۍ د رشتہ دارۍ تاکید را کولې شي خپل خپلوانو سره د مور او پلار سره رشتہ مکټ کوي کینه د رب العالمین د طرف نه بګورې در باندې لعنت راشي او داسې حال ته ورسې چې نه بګورې به حق ویني او نه به حق اوري دغه توفیق بدل رب العالمین نه درکې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې وسړی راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته عرض کړي الله رسوله زه چا سره د ټولو نه خو سلوک وکم د ټولو نه زیات حقدار د خو سلوک څوک ته چې زه سره خو سلوک وکم رسول الله مبارک وته او فرمایل امک مورستا دا د ټولو نه زیات حقدار ده چې تور سره خو سلوک وکي ودا بیا عرض کړي دی الله رسوله د دینه پس وی حضور مبارک وته فرمای امک استا مور ودا سړی په دریم ځل بیا عرض کوي دی الله رسول په دریم ځل سوکتی وی حضور مبارک جواب ورکړي امکا په دریم ځل باندې هم ستا مور د ډیر حق قابل ده چې ته داغه خدمت وکي وی په څلورم ځل باندې دا سړی بیا عرض کوي دی الله رسول د دینه پس وی حضور مبارک وته فرمای ابوکا د دینه پس په څلورم ځل باندې ستا پلار چې کم دی هغه د ټولو نه زیات د حق قابل دی چې ته داغه خدمت وکي په بل حدیث مبارک کې دی رسول الله مبارک له سړی راغی د الله رسول چا سره دې رضیات حق دغه ادا کوم سوق دي چې زو سره خصل کوم حضور مبارک وته فرمای امک ثم امک ثم امک ثم اباک ستا مور بیا ستا پلار ثم ادناک بیا د هغه نه پس سوق چې تا ته پرشته کې زیات نږدې وي دغه چې کوم د حق ادا کواغه تا ته چې کوم دی زیات نږدې نو دا سره خرویه چلاوه او خصل ور سره چلاوه د دې حدیث مبارک نه بعض علما دا استدلال کوي چې په دې حدیث مبارک کې د مور 3 حقوق بیان شوي دي او د پلار یو د مور 3 درجه د پلار نه اوچتي دي وی هغه ولی زکه چې حضور مبارک 3 کرته مور یاد کړی دا او په څلورم کرته باندې پلار یاد کړی دی هغه ولی علما فرمایي
چې ځکه چې مور درې مشقتونه داسې برداشت کوي چې هغه پلار نشي برداشت کولی. لومبی دغه بچی په خپله ګېډه باندې 9 میاشتې وګرځي، دغه مشقت او تکلیف دې مور ته وي. دویم چې کله دا انسان پیدا کیږي، د پیدا کېدو مشقت او تکلیف دې مور ته ملاویږي، ته ترې نه څه خبرې. ابن عمر رضی الله عنه مبارک په مطاف کې دی په کعبه مکرمه کې، او یو یمنی سړی راغلی د خپل مور پانګی ده. ابن عمر رضی الله عنه مبارک نه تپوس کوي، یا عبدالله ما د خپل مور حق ادا کو، هغه څنګه؟ وې ما د یمن نه پشا راوړی ده، د یمن نه مې په پانګی راوړی ده، او وې اوس مې په طواف کو حج مې کو، ما د دې حق ادا کو. ابن عمر رضی الله عنه مبارک وته په جواب کې وایي دا ته څه وې؟ ته د مور د دغه یو اوف د دغه یو درد د دغه یو سړي کې حق نشي ادا کولی. په کوم وخت کې چې ته پیدا کېدې او رب العالمین دې ته هغه یو درد هغه تکلیف ور رسولی دی او دې اوف کړی دی، پاتې ادا چې ته د مور حق ادا کړې. نو نه د الله حق ادا کیږي او نه د مور او پلار حق ادا کیږي. لیکن انسان به د خپل تر وسه پورې د مور او پلار په خدمت کې لګیا وي، څو پورې چې دی ژوندی وي د مور او پلار خدمت به کوي او د هغو سره به ښه رویه چلی. په کنز العمال کې روایت دی، حضور مبارک فرمای چې تاسو مور سره ښه سلوک شروع کړئ، یعنی ښه سلوک چې شروع کړئ نو د مور نه شروع کا، بیا پلار سره ښه سلوک وکړه، د هغې نه پس خور سره او بیا رور سره. په دلته کې رور نه دی وړاندې شوی او خور وړاندې شوي ده. دا ولې؟ ځکه زنانه کمزوري، خور کمزوري ده، په ډېرو امیدونو کې خپل رور ته محتاج وي چې دا شیز مې پکار دی نو دا به راته د بازار نه راوړي، ډاکټر ته به را سره لاړ شي، زما سو نور خدمت او نور کارونه به ماله پوره کړي. نو دلته کې خور وړاندې شوي ده، بیا رور سره او بیا د خپلو رشته دارو سره، او د هغې نه پس ته د خپلو ګاونډیانو او د محتاجمن هغه د ذهن نه ونه باسې او غیر نه کې. نو ګوره په دې حدیث مبارک کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک 3 کرته د مور په باره کې فرمایي چې تاسو خپل مور سره ښه سلوک کوئ، خپل مور سره ښه سلوک کوئ، خپل مور سره او بیا د هغې نه پس پلار سره، بیا خور سره، بیا رور سره، او بیا د هغې نه پس خپلو رشته دارو او ګاونډیانو سره ښه سلوک کوئ. حضور مبارک هغې چا ته خیري کړي دي، چاته چې په بوډاواله کې مور او پلار ملاو شي دي او د هغې په خدمت باندې جنت نه دی حاصل کړی. رسول الله مبارک فرمایي زغم انف زغم انف زغم انف، دا هغه چا پوزه د په خاورو کې ککړه شي، دا کنایه د ذلیلوالي ده. حضور مبارک فرمایي هغه سړی د ذلیل شي، هغه سړی د ذلیل شي. 3 کرته حضور مبارک فرمایل هغه څوک چې چاته په بوډاوالي کې د مور او پلار ملاو شو، یا د دغه دواړو نه ورته یو ملاو شو، یا مور او یا پلار، او د هغې دومره خدمت اونکو چې د هغې په دوا باندې دغه انسان جنت ته ور داخل نشي. ډېر ذلیل او کمبخته انسان وي داسې کس چې د مور او پلار په دو کې یو ژوندی وي او د هغه خدمت ونه کړي، ځکه دا جنت د ته کور ته راغلی دی. مور او پلار خو جنت دی، په کور کې د رب العالمین درکړی دی، او ته دومره کوشش ونه کې، دومره جدوجهد ونه کې چې د هغې په دوا باندې ته دغه جنت ته ور داخل نشي. نو حضور مبارک هغه چا ته خیري کړي دي چې هغه انسان دې ذلیل شي چې د ته په بوډاوالي کې مور او پلار ملاو شو او دوی د هغې خدمت ونه کړ. نن سبا ډېر خلک داسې، تاسو خو ښه خلک یې الحمدلله، خو په معاشرې کې داسې خلک شته چې پلار ته واپس کېږي، په پلار باندې گزارونه کوي او پلار د خپل کور نه وباسي. داسې خلک به رب العالمین جنت ته څنګه ور داخل؟ داسې خلک جنت ته نشي داخلي دی. د مور او پلار رضا رب العالمین خپل رضا ګرځولي ده، او د مور او پلار خفګان خپل خفګان سره رب العالمین تړلی دی. رب العالمین دې مونږه ټول د مور او پلار تابعدار جوړ کړي. خپلوان هغه چې انسان سره زیاتې کوي او صبر پې کوي، رسول الله مبارک هغه خلکو ته بشارت اورولی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای یو سړی راغی صحابي، وی قربان زما خپلوان دي، زه سره خپلولی ساتم او هغوی را سره خپلولی کټکۍ نه ساتي، زه هغوی سره رحمدلي کوم او هغوی ما سره نه کوي، او هغوی ما ته بد رد وایي او زه په هغې باندې صبر کوم. حضور مبارک ورته وفرمایل که چېرې ته داسې پرښتې یې لکه څنګه چې ته وایې چې ته رشته داري ساتې او هغوی یې کټکۍ، ته رحمدلي کې او هغوی نه کوي او هغوی تا ته بد رد وایي او ته په هغې باندې صبر کې. حضور مبارک فرمایي وی دا داسې ده لکه چې ته د هغوی په خوله کې ګرمې ایرې ورچې. مطلب دا دی، دا کنایه دا د ضلالت نه ده،
دغه انسان خپل نفس ملامت کوي، لکه یو انسان ګرمي ایری راوالی سکروټ کی راوالی او ځان ته په خله کې واچي، خو په ځان باندې ظلم کوي کنه، ارتکاب د ګناه جوړیږي، نو په خپل ځان باندې ظلم دی، ودا په خپل ځان باندې ظلم کوي. او کته دغه شانته وي او په دې حال باندې پاتې شوي، نو رب العالمین به تاسو سره یو داسې مددگار مقرر کی، د رب العالمین د طرف نه به تاسو سره یو مددگار وي چې هغه به ستا مدد کوي، او دغه ظلم او ذاتین به کوم دی تا رب العالمین دغه په مدد باندې ساتي. مددگار دلته کې الله یاد نه کو، غیر الله یاد کو. بعض خلک وایي کنه چې غیر الله نه مدد غوښتل شرک ته، او پاغي کې به د ځان نه جدا ماختخت الاسباب دی او ما فوق الاسباب دی او د خېټه نه پکې چاندي ورچي. حضور مبارک فرمایل چې تاسو سره الله یو مددگار مقرر کی. مددگار غیر الله د الله نه ده. الله انسان سره مدد کوي په واسطه یا د فرښتې په سبب باندې، یا وته چې کوم د پیغمبر وسیله کی، او یا چې کوم د یو انسان هغه ته وسیله او سبب جوړ شي، دغه په سبب باندې الله رب العزت دغه مدد کوي. ماختخت الاسباب په ما فوق الاسباب کې خبره ده، د وسنه برا وسنه لاندې خو خرم کوي. مونږ ته به استاد محترم وی په درس کې وی خره باندې لوډ واچا و دا ستا مدد ده، مشکل کشا وته ویلې شي مشکل کشا. دی وی چې مشکل کشا کده چاته وي بس دا شرک تنخرا مشکل کشا ده، سپیم مشکل کشا ده، پښوم مشکل کشا ده. سپې د څوکیدارۍ د پاره پکول کې کور کې وساتل تا ته مشکل دي د غل نه دغه نه درته ډال د سپې وساته، بس غب غب بګي سپې بکور ته نه راځي. پکور کې د منګکوري دي، استاد محترم بوي چې او پښو کور ته راول او کور وساته وي دا مشکل کشا ده، وي چې پښو میو کې وي بس منګکوري بغیر وي وستا مشکل به حل شي، کتابونه بدل لچ کم ده نشلي. او یو لوټ چرته وړي په خرګاډي کې واچوي بس خره په یو غیر کې رواني تندې نه راچي، وی پندو ته په سامانو سوي دستا مشکل حل کو. وی مشکل کشا دی تا وای دی چې تا ورته شي نه چې د غیر الله نه مدد غوښتل شرک دی، نو تا د خره په سبب باندې مدد حاصل که حاصل دی نه دا د وسیله جوړه کا، او به چې تا ورته شي نه چې وسیله شرک ده، نو په خپل فتوی باندې به شرک ته ورسي. رب العالمین دې مونږ او تاسو په صحیح معنا کې په قران او په حدیث باندې په نصیب فرمای، او رب العالمین دې مونږ ټول د مور او پلار د خپل والدینو تابعدار جوړ کی، په هغه خبرو کې چې په هغه باندې الله او دغه رسول خوشاليږي، نه په هغه خبرو کې چې هغه باندې الله او دغه رسول خفقيږي. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.